بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره بېرته اکسل راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. په تېر درس کې ورته ګوره پیج لیاوټ له دې ځایګې څخه تر دې ځایګې پورې ټول ختم کوي، خو یو پاتې دی چې هغه څه دی پرنټ ډیټیل دی. زه راځم ورته ګوره پر دې پرنټ ډیټیل باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي وای پرنټ ایریا. د دغه پرنټ ایریا او د دې پرنټ ایریا هېڅ فرق نشته. چا څونه مثلا ستا په کار یې هغه نانځه داسې انتخاب کړه چې انتخاب کې هغه درته پرنټېږي، بس خلاص خبره نور چې کېږي نه پرنټېږي. صحیح شو؟ دا کار کوي. وزلته به لیکلي وایرو ریپیټ وایرو ټو ریپیټ ټو ټاپ. دا داسې کار کوي. ګورئ که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځایګې څخه یو دغه راخلمه، مثلا دلته ورته لیکم چې نمبر دی، او دلته ورته لیکم چې نیم دی، دلته ورته لیکم چې جاب دی، او دلته ورته لیکم چې سالري ده. اوس دلته زه راځم یو انټر یې که دوه، دا دواړه داسې انتخاب کړه. دې ځایګې څخه زه راځم ورته ګوره لږ اندازه دونه اندازه کشوم چې کله دې کچ کوي. دلته راځم ورته لیکم چې خان دی، علي دی، احمد دی، نسیم، ګل، غني. دا مې ولیکله. همدا ټول چې دي ډاکټران دي، دا ډاکټران راغله. دا مثلا د دوی چې دي عمومي معاشات دي، دا راغله. صحیح شو؟ بهر زه راځم دا داسې انتخابومه، کنټرول سی کاپي یې کړه، دلته راځم کنټرول وي، دلته راځم کنټرول وي، او دلته کنټرول وي، بېرته راځم دا ټول انتخابوم داسې اندازه کنټرول سی، دا مې کاپي کړه، کنټرول وي، او دلته راځم ورته کلیک پر کومه کنټرول وي، دا اندازه مې راویسته. صحیح شو؟ اوس زه راځم دلته پر دې اوس وګوره سلیکشن یې ورکم را روان دي، دلته ډبل کلیک پر وکړي خپله ختمېږي. اوس دلته زه راځم ورته ګوره دا دوه داسې انتخابوم، د دې ځایګې څخه دا داسې راکشومه چې کله مې راکش کړي تر کوم ځایګې پورې، مثلا تر دې ځایګې پورې مې راکش کړي، دا راغلی. اوس که زه راسه کنټرول ونیسم پي وم پرنټ ته راسم، زموږ سره په څو صفحو کې دي؟ په 2 صفحو کې دي. دا یوه صفحه ده او دا څومره صفحه ده؟ 2مه صفحه ده. اوس زموږ سره ورته ګورئ په اولې صفحې کې زه که راسم ورته ګورئ وینئ دغه د سر عنوان بیا لږ رنګ به ورکړم چې ښه معلوم شي. دا مې انتخاب کړئ، صحیح شو؟ انسرټ ته رالمه، دلته ورته ګورئ یو رنګ مې وله ورکړئ او لږ اندازه مې چې کوم بولډ مې هم کړم چې دا بولډ مې هم کړئ. اوس که کنټرول ونیسئ پي ووایئ پرنټ ته راسئ ورته ګورئ وینئ نیم جاب سالري دا سته دلته. صحیح شو؟ که 2مې صفحې ته راسئ په 2مې صفحې کې نشته. که زه اوس وغواړم چې یاره دا نیم جاب سالري دا په ټولو صفحو کې چې شي ریپیټ دې شي، دا دې راسي. نو برابر راسي ورته ګوره پیج لیاوټ ته، پیج لیاوټ ته راسي پرنټ ډیټا ته راسي، پر دې باندې کلیک وکړه، پر دغې علامې باندې کلیک وکړه، دا خانه داسې انتخاب کړه چې انتخاب یې کړئ. صحیح شو؟ برابر راسي ورته ګوره دې ځایګې اوکې یې کړئ چې اوکې دې کړئ. اوس که کنټرول ونیسئ پي ووایئ پرنټ ته راسي ورته ګوره دا دلته شته، دلته هم دا شته، ورته ګوره وینئ په دې کې هم دا دې ذکر شوی دی، دلته هم دا دې ذکر شوی دی. مثلا دغه زموږ سره په ټولو کې ذکر راځي. صحیح شو؟ برکه زموږ سره یوه صفحه یې، که دوه یې، که لس یې، که شل یې، ټول چې کېږي دلته راځي. او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا کار کوي. دلته بیا لیکلي وایي کالم ټو ریپیټ ټو لیفټ. اوس دا کالم دی وینې دا که چیرې په ټولو صفحو کې نه وو، ته غواړې چې په ټولو صفحو کې دې راسي، نو راسي ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا هم انتخاب چې انتخاب دې کې بارې اوکې که چې اوکې دې که صحیح شو، نو عمومي دا ټول چې کېږي د ټول دپاره راځي. نو دا دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته رابسي او استعمال بسي. صحیح شو؟ دا کار کوي. او بېرته راځم پرنټ ډیټیل ته، پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا دوه ورته ګوره دا کار کوي. اوس دلته بیا لیکلي پرنټ، په پرنټ کې اول لیکلي ګاډلاین. ګاډلاین داسې کار کوي. اوس ګورئ که زه راسم ورته ګورئ وینئ دغه لیکنه ده. اوس که زه راسم کنټرول ونیسم پي ووم پرنټ ته راسم، دلته ورته ګورئ وینئ ګاډلاین نشته، جالۍ والا ټیبل نشته. که زه وغواړم چې یاره د جالۍ والا ټیبل دې راسي، نو برابر راسي ورته ګورئ دلته به چیک پر ولګوئ، چیک پر ولګوئ، اوکې یې کړئ چې اوکې دې کړئ. اوس که کنټرول ونیسئ پي ووایئ پرنټ ته راسي، ورته ګورئ وینئ دا جالۍ والا ټیبل دا دی راغلی. او که زه راسم ورته ګورئ وینئ دلته کلیک پر وکړم، که چیک ځینې هاخواته کې بیا نه راځي درته. او دوم چې کې بیا لیکلي وینئ بلینک اینډ ویټ، دا بیا داسې کار کوي. اوس ورته ګورئ که زه راسم ورته ګوره دا لیکنه داسې انتخاب کړمه، زه راځم ورته ګورئ یو رنګ ورکوم چې دا رنګ مې وله ورکړئ، بولډوم یې. صحیح شو؟ دا دی بولډېدل نه څه غواړي، مست مې رنګ وله ورکړي. اوس که کنټرول ونیسئ پي ووایئ پرنټ ته راسي، ورته ګورئ وینئ دا لیکنه زموږ سره پرنټېږي خو د رنګ سره. که زه وغواړم چې یاره ما یو ټیبل ته رنګ ډیزاین شکل دا ورکړی دی، خو زه غواړم چې دغسې ساده پرنټ شي، رنګ ډیزاین دې نه پکښې راځي، نو برابر راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي پرنټ ډیټیل ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړي، دلته به چیک پر ولګوئ چې پر ودې لګوئ باره پر پرنټ کلیک کوئ که اوکې کوئ مشکل نه لري. که راسي ورته ګوره وینئ رنګ ډیزاین، دا رنګ ډیزاین ورته ګوره وینئ دلته شته، په دې ځایګې کې شته، مګر کنټرول پي ووایه صحیح شو دلته نشته. ولې نشته؟ په دې خاطر چې هغه موږ ټول چې کوي ختم وکړئ ودې ویستې. صحیح شو؟ دا کار کوي. دا چې دی عمومي د دغه چیک کار دی. صحیح شو؟ که دا چیک نه وي پر لګېدلی نو بیا عموما چې کېږي درته راځي او استعمالېږي درته. صحیح شو؟ دا دوه چیکان ورته ګورئ دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي.
او دغسې خو وروسته پرنټ ټایټل ته راځم سیسو دا دوه چیکان که زه راسم دلته چیک پر ولګوم دلته هم چیک پر لګوم اوکې که چې اوکې دې کوي اوس که کنټرول ویني سی پی وایي پرنټ ته راسي ورته ګورې ویني ای بي سی دا راغلی وینې ای بي سی دا راغلی نو که ته وغواړې چاره دې خوا ته حساب هم راسي نو باره به راسي ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا چیک ځینې اخواته کړه دا چیک پر ولګوه باره اوکې که چې اوکې دې که سیسو اوس که کنټرول ویني سی پی وایي پرنټ ته راسي ورته ګورې وینې دا د ای بي سی هم راغلی ده او یو دوه درېم راغلی نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو دا کار کوي او دغسې خو وروسته کمنټ کمنټ داسې کار کوي اوس ورته ګورې زه به راسم ورته ګورم مینې دا ځینې ختمومه چې ختم دې کوي سیسو اوس کنټرول نیسم پی وایم پرنټ ته راځم دا دی مینې یوه صفحه ده زموږ سره نو زه راځم وایم یاره دغه لفظ ته زه یو کمنټ ورکوم نو راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم اپله کمنټ ورکوم ریویو ته راځم سیسو یو کمنټ مې وله ورکړي چې چا په نامه باندې د خان از ا ګوټ دا مې وله ورکړي سیسو اوس که زه راسم کنټرول وینسم پی وایم پرنټ ته راسم اوس که راسي ورته ګورې وینې دلته هېڅ شی نشته کمنټ ورسته کیستانه نو که زه وغواړم چې یاره دا کمنټ دلته شو سي ښکاره دي سي نو باره به راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه پیج لیاوټ ته پر پیج لیاوټ چې کله کلیک وکړئ پرنټ ټایټل ته راسي پر دې باندې کلیک وکړه دلته ورته ګوره وینې کمنټ نن دی نو ته به راسي ورته ګوره وینې دلته لیکلي دي اټ اینډ اف شیټ پر دې باندې کلیک وکړه باره راسي اوکې چې اوکې دې که سیسو اوس که کنټرول وینې سي پی وایي پرنټ ته راسي اوس که راسي ورته ګوره دا دوم ته ورته ګوره وینې خان از ا ګوډ دلته لیکلی دي سیسو کمنټ دلته چې شوی دی راغلی دی او که زه راسم ته ګورم مینې دې ځای څخه که ته وغواړې چې یاره دا کمنټ دې په دې صورت باندې ښکاره لکه دغه زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې شو ته راځم دا رقم دې ښکاره اوس که کنټرول وینې سي پی وایي پرنټ ته راسي دلته نه دی ښکاره نو که ته وغواړې چې یاره دلته ښکاره سي را دې سي نو باره به راسي ورته ګوره مینې دې ځای څخه به پر پیج لیاوټ باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي پرنټ ټایټل ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګورم مینې څه لیکلي دي وایي از ډسپلیز اون شیټ وایي ته ښکاره کړه ډسپلی که په دغه شیټ کې دلته کلیک پر وکړه پرنټ ته راځم ورته ګورم مینې دلته چې شي درته ښکاره به سي او که ګرځي کې ته کمنټ غواړې نه نو راسه ورته ګوره دلته نن کړي چې نن دې کوي سو پرنټ باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې هغه چې سو ختم سو هغه نشته نو دا عموما د چې لپاره استعمالیږي د کمنټ لپاره استعمالیږي سو دا کار کوي او دغسې خو وروسته سیل ایرر از ته راځم دا داسې کار کوي ګورئ که زه راسم ورته ګورئ دې ځای څخه یو فارموله استعمال کړم چې مثلا 90 او 80 دا زه جمع کوم نو دلته راځم ورته ګوره الټ مساوي انټر یې کړه چې انټر دې کړې ورته ګوره دا څو راغله 100 راغله اوس زه په دې کې غلطي راباسم مثلا غلطي داسې راباسم چې دغه ام یې ځینې ختموم انټر کوم چې انټر دې کړې دا یو غلطي ده باره که زه راسم ورته ګوره پر دې پرنټ ټایټل باندې کلیک وکړم اوس ګورئ که زه راسم کنټرول وینسم پی پرنټ ته راځم اوس ورته ګورم مینې دا غلطي دا ښکاره ده دا پرنټېږي زه وایم یاره دا غلطي دې نه پرنټېږي سیسو زه غواړم چې دا غلطي چې کوم د میز دې وباسم نور شاید یې ګرده پرنټ شي خو غلطي دې نه پرنټېږي نو باره به راسي ورته ګورئ دې ځای څخه پر دغه باندې کلیک وکړئ پرنټ ټایټل ته چې راځي کلیک پر وکړئ دلته به راسي دلته لیکلي ډسپلیډ باره که راسي ورته ګوره پر دې بلینک باندې کلیک وکړئ اوکې یې کړئ چې اوکې دې کوي اوس که کنټرول وینسي پی وایي پرنټ ته راسي ورته ګوره دلته نشته ورته ګوره هغه غلطي ما د منځه وایستل ختم یې کړه سیسو او که ته وغواړې چې یوه علامه دې راسي سیسو ښه دی چې مثلا ماته رامعلوم وي چې دا علامه ده بیا به راسي ورته ګوره پرنټ ټایټل ته دلته به کلیک پر وکړې چې کله یې کلیک وکړې را به سي ورته ګوره مینه دا علامه غواړې که دا غواړې که پر دې باندې کلیک وکړې اوکې یې کړې چې اوکې دې کړې سیسو اوس که کنټرول وینسي پی وایي پرنټ ته راسي ګوره یو علامه هغه راغلې ده نو دا دې لپاره عموما استفاده کېږي او درته راځي او که نه غواړې نو راسه ورته ګوره دلته په راس پر دې باندې کلیک وکړه بلینک یې کړه که یې غواړې ډسپلی یې کړه سیسو نو عموما هغه چې درته استعمال به سي او درته رابسي سیسو دا کار کوي دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او دغسې خو وروسته راځم پیج لیاوټ ته پر پیج لیاوټ کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس دلته لیکلي پیج اورډر دلته لیکلي ډاون دین اور او دلته لیکلي اور دین ډاون دا داسې کار کوي ګورئ زه بیا پلا راځم ویو ته پر ویو باندې کلیک کوم دلته لیکلي پیج بریک پر دې باندې کلیک کوم اوس زه راځم ورته ګوره دا اندازه کشوم چې کش مې کوي سیسو او راځم ورته ګوره وینې دا چې کوم ښکته کشوم اندازه دا دی اوس ګورئ زموږ سره چې دا لیکنه پرنټېږي په څه طریقه پرنټېږي ګورئ په دې صورت پرنټېږي اول چې دی دغه صفحه پرنټي پسې دا پرنټي دا درېیمه ده څلورمه ده پنځمه ده شپږمه ده اوومه ده اتمه ده دا رقم پرنټېږي زه وایم یا داسې نه پرنټېږي داسې پرنټېږي چې اوله ده دومه ده درېیمه ده څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه داسې دې پرنټ شي باره که راسي ورته ګوره دلته پیج لیاوټ پر دې باندې کلیک کوم راځم پر دې باندې کلیک کوم دا دی اور دین ډاون پر دې باندې کلیک وکړه اوکې ونه اوله ده دومه ده په دې صورت پرنټېږي نو که چیرې زه راسم ورته ګوره پرنټ ټایټل ته که پر دې باندې کلیک وکړې ډاون دین اور پر دې باندې کلیک وکړئ اوکې کې چې اوکې دې کې دا وینې دا اوله ده دومه ده درېیمه ده څلورمه ده پنځمه شپږمه اوومه اتمه نو بار په تا پورې مربوط دی که دا رقم غواړې دا رقم درته پرنټېږي او که په هغه صورت غواړې هغه صورت درته پرنټېږي خو که راسم ورته ګورې ویو ته که راسې برته نارمل ته که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو نو برته ورته ګوره دا مشته راځي دا رقم راځي خو
ته به اول دپاره ورځې ویو ته پر پیج بریک باندې به کلیک وکړې بهر صفحې در معلومېږي کنې په بل صورت چې کېږي دا در معلومېږي دا په دې صورت موږ ته چې کېږي عموما را معلومېږي او دلته راځي صحیح شو نو دا چې کار و دا د پرنټ ټیټل کار و نو عموما ورته ګوره د پرنټ ټیټل ورته ګوره دا ټول اجزاوې ختمې سلې صحیح شو دا کار کوي صحیح شو د دې دپاره موږ کولی چې د چشکو استفاده یې کوو درته راباسي صحیح شو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله بیا به نور شیان ووایو صحیح شو دا کار کوي بس